من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. دا سورة قمر د مکی سورت ده. څلور څلوېښتم، پنځه څلوېښتم، شپږ څلوېښتم دا درې آیاتونه مدني دي. مجموعه پنځه پنځوس آیات د درې رکوع د لیکلو په اعتبار څلور پنځوسم، د نزول په اعتبار اووه دېرشم. دا د سورت طارق نه وروسته نازل ده. یو وخت کې مشرکینو د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غوښتنه وکړه چې که ته رښتیا پیغمبر یې نو دې سپوږمۍ ته اشاره وکړه چې دوه ځایه شي، موږ یې په خپلو سترګو باندې ووینو، راکوزه شي، بیرته پورته شي، یو ځای شي، بیا به نو د تا نبوت ومنو. الماخستن نه بعد سپوږمۍ غټه حضرت پیغمبر علیه السلام اشاره ورته وکړه، په منځ دوه ځایه شوه، راکوزه شوه چې د حرا غر د دواړو په مابین کې شو، یو طرف یوه ټوټه یوه طرف ته ټیټه شوه، بله بل طرف ته، او بیرته سره یو ځای شوه وخته اسمانو ته. دغه بدبختو کافرانو بیا دا خبره وکړه، وایي دا خو جادو وکړه. بیا یې په خپل منځ کې وویلې جادو باندې خدای هم دومره پیدا چې په یوه خلکو چې شومبندي کېږي چې کوم حالت یي دا موږ مسافر چې چیرې تللي دي په دښتو کې دي، د بله طرف نه را روان دي قافلې تللي د هغه مسافر که راغله پوښتنه به تر وکړو که یې هغو لیدلي و نو رښتیا ده که نه، چې هغه مسافر د اطرافو نه راغله، د نورو ښاریاتو نه راغله، د هغو نه یې پوښتنه وکړه، هغو ورته ویلې په فلانکۍ شپه په داسې وخت کې یو وارې سپوږمۍ ورکه شوه، بېرته بیا پورته شوه. دی یې ویله چې دا جادو ده، په یوه هم کړی ده، ټوله دنیا لاندې کړې. شق القمر په نامه یو رساله اوس مېمانه کتابو کې ورکه ده، پنځه پنځوس ملکو کې لیدل شوې ده. دا شق القمر معجزه چې هغه علماو تحقیق کړی ده، نقشه یې هم جوړه کړې، پنځه پنځوس ملکو کې تقریبا دغه علامه په سترګو لیدل شوې، خو چې الله یې هدایت نه ونصیب بیا به هم د جادو نسبت ورته کوو. دا آیاتونه الله نازل کړه چې قیامت را نږدې ده، یوه غټه علامه د قیامت شق القمر دغه وشوه. اقتربت الساعة را نږدې شو قیامت، وانشق القمر څیرې شو، دوه ټوټې شو سپوږمۍ. خو دا بدبختان و یرو آیتا که ووینې دغه کفار د قریشو کوم دلیل د قدرت یعرضو نو په څنګ شي تر مخ تر واړی نه یې مني، ویقولو وی سحر مستمر، دا یو جادو ده قوي د پخوا رایې سره جاري ده. العیاذ بالله دا ټول انبیا جادوګر بولي، دا خوارق چې د عقل نه خلاف کارونه ورته ښکاره کوي دا جادو بولي. دا یو پخوانی جادو ده چې را روان ده، یا داسې معنا ده یا معنا مسترب ظاهر دا ختمیږي، دا جادو ته دا ختمیدونکی ده، دا ختمیږي. وکذبو او دوی دروغجن کوي حق، واتبعوا اهواءهم او متابعت کوي د خپلو خواهشاتو. خو وکل امر مستقر، هر کار دا قرار نیونکی ده. دغه څه معنا ده؟ دغه دا معنا ده هر نیک عمله به قرار په جنت کې نیسي، هر بد عمله به قرار په جهنم کې نیسي. ځای د قرار شته، ځای د استوګنې شته. ولقد جاءهم من الانباء، فتاقي سره راغلي د دوی ته خبرې چې پخوانیو خلکو ما دومره انداز فيه مزدجر چې په هغه کې سرزنش شته د خلکو دپاره، عبرت شته چې وایخلي. دومره قصې راغلي چې هغه بس دي د دوی دپاره، خدای نه مني. حکمت بالغه، حکمت ته کامل نهایت ته رسېدلی. فما تغني النذور، نو ګټه نه رسېدی ته ویره ورکول د انبیاو. فتول عنهم، مخ وګرځوه د دوی نه پرېږده. یوم یدعو الداعي الی شیء نکور، یاد که هغه ورځ چې راوبولي دوی لره یو بلونکی یو شي ناشنا ته چې قیامت ته جزا د خپل عملو ده. خوش عن ابصارهم، حال دا چې هلته به خړې وي سترګې د دوی، ذلیله به وي سترګې د دوی. یخرجون من الاجداث، راوبوځي د قبرونه کانهم جراد منتشر، ګواکې لکه ملخان مچان چې خواره واري وي. د کنکیو ملخانو دا عادت اکثره دا جراد چې ذکر کېږي وایي چې د هغو جهات نه یې معلوم، دا د تیږې لاندې بچیان زیږولي دي لوټې لاندې، چې لوټه تر جګه کې دا ملخان یو په دغه ټوپ وي، یو په دغه ټوپ وي، یو په دغه ټوپ وي، یا لکه دا مچان جهات یې نه یې معلوم، یو په دغه خوا ځي یو په دغه خوا ځي. هلته به په قیامت کې ورخطایي د وجې نه د قبرونه به راوځي لکه هغه ملخان چې تیتو پره کې په یو خوا په بله خوا به منډې وایي. مهطعین الی الداع،
پتلیوان بدلون کې وي هغه بلون کې ته چې هغه څوک وربولي چې اسرافیل علیه السلام ده. یقول الکافرون ویای به کافران هذا یوم عسیر، دا ورځ خو ډېره سخته ورځ ده. کذبت قبلهم قوم نوح، دروغجن کړی و پخوا تر دغه کافرانو قوم د نوح علیه السلام. نوح علیه السلام ته نسبت دروغ کوو. فکذبوا عبدنا، دوی تکذیب وکړو د ما د بنده. وقالو ورته ویلې به مجنون، یا خو لیونی ده وازدجر، یا بوتانو لیونی کړی څه اثر یې پکړی، یا دا معنا وازدجر منع کړی شوی د دی بیان نو چې ورته ویل چې منع نشي یا نوح لرجمناک په تیګو به دې وولو. فدعا ربه، اخر چې نوح علیه السلام د دې ایمان مایوس شو نو دعا یې وکړه خپل رب ته انی مغلوب، ای خدای پاک زه عاجز شوم، اما خبره خو نه منې، فانتصر ته دې ما کومک وکړې. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، نو ما را خلاص کړې دروازې د اسمان په هغه اوبو ډېرو راتویدونکې باندې. وفجرنا الارض عيونا، او ځکه مو وچوله په چینو سره. فالتقى الماء على امر قد قدر، سره راګډ شوې اوبه د اسمان او د ځمکې په یو کار چې ټاکل شوی و چې هلاکت قوم د نوح علیه السلام یکو د ځمکې اوبه را شروع کړې، د پاسه نه د اسمان را بهېدې لکه دا ناوه چې بهېږي څاڅکی نه وي، ویالې ډېرې بهېدونکې را خلاصې شوې او یکو ځنه چینې را شروع شوې، حتی د غرو په سر باندې د یو انسان د قد ادم په شکل اوبه ودرېدې، ټول غرق شو. شپږ میاشتې نوح علیه السلام قصه یې مخکې موږ تاسې کړې وه چې په هغه کښتۍ کې هغه اتیا نفر سره ګرځېدو. وحملناه، پورته کړی وو موږ، سور کړی وو موږ نوح علیه السلام عذات الواح، و د سور په هغه کښتۍ کې چې خاوند د تختو پلنو او د میخو وه. تجربه اعیننا، ګرځېده به د موږ په لیدلو حفاظت باندې. جزاء، دا خبره واقع شو چې طوفان د نوح ده جزاء لمن، د هغه چا دپاره کانه کوفر چې د ناشکري شوې وه. دغه مطلب وي دا کار د نوح علیه السلام دپاره وکړو، جزاء لمن کوفر. خو ده دعا وکړه خدایه زه مغلوب یم ته مې کومک وکړې، زه مغلوب یم ته مې کومک وکړې. نو الله په دغه خلکو طوفان راوست، دا احسان شو، بدله شوه هغه چاته الله یې بدله ورکړه چې د ده کفران شو و خلکو د ده ناشکري کړه، الله یې هغه ته عوض ورکړو، دا دښمن یې ورته لاندې کړه. ولقد ترکناها، په تاخیر سره پرېښې وه موږ دغه کښتۍ آیتا یو دلایل، یو علامه د قدرت. په حال من مدکر، شته یو څوک یادونکی پند اخیستونکی. حتی هغه کښتۍ چې د نوح علیه السلام د وخت وه، نبي علیه السلام تر وخته لیا پاتې وه، نه وه خرابه شوې. فکیف کان عذاب و نذر، څرنګه و عذاب د ما او ویرول د ما. ولقد یسرنا القرآن لذکر، په تاخیر سره موږ اسانه کړی د قرآن د پند دپاره. په حال من مدکر، شته یو پند اخیستونکی. کذبت عاد، تکذیب کړی و عادیانو د هود علیه السلام. فکیف کان عذاب و نذر، څرنګه و عذاب او ویرول د ما. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا، بیا راولېږو موږ په هغو باندې باد ډېر سخت. په یوم نحس، په هغه ورځو بدو شومو کې. مستمر، چې هغه څلوي بدي دی مستمر، بیرته تر جوړ نه شو، هلاک شو، تر قیامته به دغسې پسې مړي او بیرته به ژوندي کېږي. ترجع الناس، رایستل به دغه باد خلق د کورونو نه، او بیا به غورځول کانه اعجاز نخل منقعر، ګواکې دی تنې د خرما دي چې د بیخه رایستل شوي، لکه خرما چې د بیخه راوباسي د کورونه به راویسته او پورته به یې کړه وبهیشته او مړه به شو په هغه ځای داسې پراته. فکیف کان عذاب و نذر، څرنګه و عذاب او ویرول د ما. ولقد یسرنا القرآن لذکر، فهل من مدکر، موږ اسانه کړی د قرآن د پند و نصیحت دپاره. شته یو څوک پند اخیستونکی. کذبت ثمود بنذر، تکذیب کړی و ثمودیانو هم د ویرولو د انبیاو د کتابو. فقالو ویلې ابشرا منا، یو انسان د موږ نه واحدا یو نتبعه، موږ به د ده متابعت کوو. انا موږ اذن په دغه کې لفی ضلال و سعور، موږ به په ګمراهي او لیونتوب کې. څرنګه به دا ټول خلک د یوه سړي منو، د پیغمبر د خدای په مقابل کې به دوی دا خبره کړه. القی ذکر علیه من بیننا، آیا غورځول شوی د وحی په ده باندې په مابین د موږ کې. بل هو کذاب اشر، بلکې دا صالح علیه السلام چې د ډېر دروغجن او متکبر ده. سیعلمون غدا، علاوه زر د چې پوه بشي سبا من الکذاب الاشر، څوک دروغجن متکبر و. انا مرسل الناقه، موږ بشک لګونکي یو اوښې لره. فتنه، یو ازموینه ده لهم دی لره. فارتقبهم واصطبر، ته منتظر اوسه ای صالح علیه السلام دوی ته، او صبر کوه د دوی په دغه خبرو باندې. ونبئهم، خبر ورکه ان الماء قسمه بینهم، چې اوبه تقسیم دي د دوی په مابین کې. کلو شرب محتضر، هر وار د اوبو حاضر کړی شوی ده، خاوند د هغه اوبو ته یوه ورځ به وښیي، یوه ورځ به یې تاسې حیوانات
فنادو دی راوباله صاحبهم مرګر خپل چې هغه قزارو فتعاطا فعقر پس پرې کړه پښې دې دغه اوښې او مړه یې کړه فکیف کان عذاب و نذور څرنګه و عذاب او ویرول دې ما په دې څه وشوه ان ارسلنا علیهم صیحه مگر ولېږو په دې باندې یوه چغه واحدة یوه فکانو شوه که هشیم المحتضر لکه هغه وچ مات شوي خاشاک د شپاله احتضار دا شپانه دا مالدار خلک د ازغیو کیر جوړ کی په منځ کې اوزې درئ میږي درئ او هغه عادت دا چې دیغو ازغیو نو ورخوري او ماتیږي ګوتر پونه ملاندې کیږي دا یې پونه چې لاندې نو وچ ازغوي ټوټې ټوټې شي مات شي دغه خلک داسې شوه ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر مغاسانه کړه د قرآن عظیم شان دی پند نصیحت فارشته یو څوک دی یادول د قرآن هم اسانه دي پند اخیستلم تر اسانه دي دا د قرآن معجزه د پخواني کتابونو هر چا نشو یادولای خو ویریږم تر ډیر ځل کذبت قوم لوط بالنذر تکذیب کړو قوم د لوط علیه السلام دی ویرون کې انبیاء ان ارسلنا علیهم حاصبا بیا راولېږو موږ په هغه باندې یو باد کاڼی ویشتون کوي تیږي ویشتون کوي الا آل لوط مگر هم نه آل لوط علیه السلام نه جیناهم بالسحر چې هغه خلاص کړ په وخت پیشلمي کې نعمتا من عندنا دا یو نعمت د دې خلاص دن د موږ د طرف نه کذالک نجزل من شکر دغه چې بدل ورکوم هغه چاته چې د خدای پاک شکر یې استلې ولقد انذرهم بچتنا فتاخر سره ویرولې ولوط علیه السلام دا قوم په نیولو د موږ په تمارو بالنذور نو دې شک او په ویرولو دې کې دا خبره جوړه نه لوي ولقد راودوه عن ضيفه او فتاخر سره دې غوښتنه کړې و د لوط علیه السلام نه دې مل منو دې چې راوي باسه چې موږ بد عملي ورسره وکړو فتمسنا اعینهم بیا مو ورمح وکړې رندې مکړه سترګې د دې چې جبرائیل امین ویل په وزر باندې فذوقوا عذاب والنذور وتقي عذاب ما او يرول دما ولقد صباحهم بكره فتاخر سره راغی دیتا په وخت سبا کې عذاب مستقر یو عذاب چې ثابت و په دې باندې فذوقوا عذاب والنذور وتقي وس عذاب او يرول دما ولقد يسرنا القران لذكر من مدكر ولقد جاء آل فرعون نذور فتاخر سره راغلی و فرعونیانو ته هم ویره ورکوونکي دما کذبوا بآیاتنا كلها چې دروغجن ګڼل آیاتونه دې موږ ټول فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر وینول موږ دوی په نیولو ډیر غالب او قادر سره دی غزا ډیر غالب او قادر ده اکفارکم خیر من اولئکم آیا د مکه کافرانو خیر دي طریقه کافرانو چا ټول الله غرق کړنو دې څه خیال ده چې دې په فریق دي ام لکم براءة فی الزبور کای تاسو د پر خلاصي لیکل شوی د پخوانی کتابو کې چې د مکه په کافرانو به الله عذاب نه راولي ام یقولون نحن جميع منتصر او کدا وی چې موږ یو ډاله یو د بل کوم کوون کې بدله اخیستون کې دا په خپل زور راځي چې موږ ډیر یو کتابي لیکل شته ورسره چې په دې وخت عذاب نه راولي کدا کافرانو تر مخکنه کافرانو دي خچ دې پرېګدي الله دې خو جمع ځان بولی سيهزم الجمع زرد چې ماته وو کړی شي دا جمع دا ډله دي دی وی ولون دبور او شابو ګرځي مسلمانانو ته وبتک یو صحابي وی دغه آیات په مستاق کې څه شکمن وو چې دا به څه وخت پیښیږي چې سيهزم الجمع د دې فوج به شکست خوري وی ولون دبور شابه راګرځي باندې به وي کله چې د بدر واقعا شو حضرت پیغمبر علیه السلام الله ته دعا شروع کړه دومره دعاوی وکړه چې حتی صدر مبارک ولویدو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ورغه د شان ویني او چې بس ته مناشده ده ته الله خپل وعده در سره پوره کوي پس یې غنا وای نبی علیه الصلاۃ والسلام راوت غری اغوستي وی دا آیات مبارکه ویلې سيهزم الجمع ويولون دبر زرد چې اوس په دا فوج ماتيږي او شابه ګرځي هغه چې په لک ساعت کې یو موټی شګي ور وخت شاهد الوجوه د ار کافر سترګو ته ورسېد او په تېښته باندې برش وای التزت ز پوي شو سيهزم الجمع ويولون دبر بل الساعه موعدهم دا قتل او ماته د دې لپاره نه د کافي چې مردار شو بس خلاص شو نه قیامت ځای دی وعده دی دا وساعه اضحى وامر او قیامت ډیر سخته ډیر تریخ عذاب دی هغه په دنیا کې خو کټوټي ټوټي شي انسان دومره عذاب نه ده لکه د قیامت عذاب هغه بیا خدایم دې تر وسه ته څوک نشي برداشت کولای ان المجرمین فی الضلال والسعور بشک ګناګاران اپ گمراهی کې دي او په اور ګرم دي دوزخ کې دي یوم یسحبون فی النار علی وجوههم په هغه وخت چې دوی به کش کړی شي په دغه اور کې پړ مخ ذوقوا مس سقر او دوی ته ویل شي چې اوس وڅ کوي مسجد دغه دوزخ خوند د دغه دوزخ ان کل شیء خلقناه بقدر بشک هر شی موږ پیدا کړی دي فازلی اندازه باندې الله اولنه تقدیر کړی دیغه موافق بیا پیدا کړی دي
وما امرنا الا واحده نه د حکم دی موږ یو شته چې اراده دې پیدایښتو کو مګر یو حکم د کلام حمل بصر لکه یو ځل رپول د سترګو چې لکه د سترګې چې پټې چې کول وی الله په دې هغه شی پیدا کیږي ولقد اهلكنا اشياعكم فتاقصر هلاك کړي دي موږ مشابه نظائر د تاسو په خواني امتونه په حال متذکر شته یو څوک پند اخستون کې چې پند واخلي یا یادون کې چې دا خبره یاد وکل شيء هر شی فعلوه چې کړی دی په زبور اغلی کړ شوی د په عمل نامو کې یا په لوح محفوظ کې یو شی د چا پاتې نه دي دا ټول کړ شوی دي وکل صغیر وکبیر مستطاع هر وړو کې عمل او لوی عمل اغلی کول شوی ده ان المتقین فی جنات والنهر بشکا ویریدون کې انسانان چې د خدای په نه ډاریږي دا په جنتو او په ویالو کې وي په مقعد صدق عند ملک مقتدر دی به وي په هغه ځای رښتینی په هغه مجلس رښتیا کې چې د جنت ته په نږدې هغه پاچا چې د لوی قدرت درلودونکی ده دا مسلمانانو ته به الله جنت ورکوي او هغه ځای کې به چې رښتیا ځای ده او د خدای په حضور ته ځکه د الله سره دیدار وي خبرې وي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن دا سورۃ الرحمن ده مدنی سورۃ اتا او آیات د درې رکوع د لیکلو په اعتبار 55 د نزول په لحاظ او نویم د سورۃ رعد نور نازل الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن هغه ډیر رحم کوون کې خدای پاک علم القرآن هو ولید انسانانو ته دا قرآن اشاره ده دیتا چې د قرآن نزول دا د خدای د رحمت اثر ده قرآن د خلقو د پر رحمت ده نو رحمان ده چې رحمت را لګلې د خلقو ته د هدایت ذریعہ ورته را لګلې ده اول نعمت په مخلوقاتو په د امت رسول الله الله علم القرآن ذکر کو ورخولای د قرآن چاته انسان ته د انسان د پیدایش خبره بیا ورسته کوي خلق الانسان پیدا کړی د انسان علمه البیان بیا کولې دغه انسان ته خبر اتره بیان ورکولې ده یو د انسان وجود ده پیدایښت ده یو نعمت دوم انسان کې قابلیت د بیان ده خبره درس تدریس فهم عقل چې د چارپایانو سره په دغه امتیاز ده دا بل نعمت ده بل په دینی امور خبرونه دا بل نعمت ده په دغه درې نعمتو کې اول خدای پاک نعمت تعلیم د قرآن ذکر کړ علم القرآن د انسان تر پیدایښت نه مخکې دا ذکر کړ ولې ځکه مقصود د خلقت انسان څه ده مخکې موږ نو ویل ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت نو د انسان د پیدایښت مقصد د قرآن سره تعلق ده په قرآن باندې عمل ده د قرآن ذکر ده د قرآن باندې ایمان ده د قرآن سره محبت ده چې پیدا انسان پیدا کړی د دغه د پاره پیدا کړی د نو اول غټ نعمت قرآن نزول شو لکه اسمانونو مځکه خدای د انسان د پاره پیدا دي غرونه دریابونه د انسان د پاره پیدا دا کوم نعمت ده خدا نعمتونه غټ کې انسان وجود غټ ده چې انسانان کله ختم شي دا دنیا ټول خدای ختمي کوي نه ختمي خدای د انسان د پاره پیدا دي خو انسان بیا د عبادت لپاره پیدا ده ځکه وایي د تعلیم د قرآن خبره مخکې ذکر کړه چې انسان په خپل هدف پوه شي زه دغه د لپاره پیدا یم زه د قرآن د لپاره پیدا یم او بیا ما به امتیاز دوم نعمت ذکر کو چې بیان ده د انسانو د خرو د غوایو د آسو د دغه شانو فرق په دغه کې ده په دغه کې قابلیت د درس او تدریس ته د خبرو د زده کړې ده نو الله قرآن انسان ته ورکړی چې قابل دی دغه زده کوی شي د بیان د چې بل ته کولای شي د کتابت ته چې لیکلی شي د حفظ د چې یادولی شي چې دا اوس په صورت کې مې په حال مې مدکر په حال مې مدکر الشمس والقمر بحسبان المر او سپوږمۍ جاری او روان دي په حساب سره تر هغه څومره وخت چې ورته مقرر ده خپل حرکت کوي والنجم والشجر يسجدان نجم هغه بوټي چې غټ ډکای نه لري ونه نه لري شجر هغه ون بوټی چې ونه لري یو په خل پامځه کا پراته بوټي دی یو خل ولاړ دا مې سجدان سجده کوي الله مخکې موږ ویلو چې هر شي ته خدای سوری پیدا کړی دا سیوری کله ښي طرف ته اوړي کله چې خدای سجده ده انقیاد ده والسماء رفعها
اسمان چې د پورته کړی د الله تعالی په مځکه باندې ووضع الميزان او یې د تله د عدل په مځکه د خلکو دپاره چې په خپل مابین کې معاملات په عدل سره کوي او دا ورته حکم د الله تطغوا فی الميزان چې تاسو به تیری نه کوئ په دغه تله کې عدل به کوئ په عدل کې به نقصان نه کوئ واقیموا الوزن او په خپل دنیایي امورو کې برابر کوئ وزن بالقسط په عدل او په انصاف سره ولا تخسروا الميزان مکه موي تاسو تله ام دا ظاهره تله تر اخیسته کېږي کاروبار چې کوي کیل او پیمانې دا به په صحیح طریقه وي زیادت و نقصان به نه کوي روایت ده چا د یو شی شی واخیست په تول دی چې په بل چا خرڅوي بیا ورته تلي په هغه مخکینی تول کفایت نه کېږي را واخیسته د چا نه غنم دې واخیسته وریجې دې واخیستې بوره دې واخیسته په کیلو باندې 100 کیلو 500 کیلو 1000 کیلو دې واخیسته ودې تلل علم خو پراغی لیکن چې بل وخت کې بیا په بل چا خرڅوي دواري به مشتری ته بیا ورتلې داسې نه چې ته درته وایې چې ما تللي دي ما ته معلوم دي نبی علیه الصلاة والسلام بیع هغه کیل د بایع کفایت نه کوي مشتری ته به دوم کیل کېږي حکم د تول ده او د برابر تول ده موږ لیدلي په خپلو سترګو د غنمو غټ انبار وي د لاندې مګه غار کې وکړي په منو غنمونه نه باسي تا تللي دي یو خوروار غنم دي اچولي دي لاس باندې دې هلته اچولي تا ته معلوم دي اوس ته په دغه خپل حساب باندې په چا باندې خرڅ کې او هغه هلته مګو وړي تاوان دې ورکو مسلمان ته که نه تا خو د لاسو منو په عنوان ورکړه میګتونو وړي غلو وړي بل نقصان کې پیدا شوی نو نه ټول به دواړه مکایلاتن چې شی واخلې مکایتن یو خو مجازي پتن وي پټکل دغه شی ده پروت ده په 100 روپۍ څومره ده د څومره حساب نه دغه شی ده چې کلک دي که ډېر دي په 100 روپۍ تا په 100 واخیست ته یې بل چا باندې خرڅوې په 100 وروی نه تلې پروا نه لري خو په اټکل دې اخیست وی په اټکل دې خرڅ کړه چې په تول شی واخلې دا ضرور ده چې په تول به په خرڅوې ای موږ دا غټې سوداوي چې دا خلک کوي دا بورې اخلي چړې اخلي دال اخلي د ګونیو په حساب باندې ټرک واخلي خو خبره خو په اټکل نه وي خبره خو په تول وي چې ګونۍ کې 50 کیلو ده وای اخلي په دکان کې کېږدي دی بیا په بل خرڅوي په هغه هم په کیلو خرڅوي ځکه د کیلو په حساب چې مثلا کیلو په 100 روپۍ ده دومره کیلو شای ده ورتلی یې ستړي کېږي تلي یې نه تلې دغه غټې تلې جوړې دغه دپاره دي دا د اوسپنې چې ګونۍ په کېږدي په وایتلې خو ډېر خلک داسې دي چې بس مجازفتن کار کوي وای اخلي په تول خرڅوي په تول خو تول نه کوي دا ناروا ده که په مجازفت یې واخل دغه 10 ګونۍ مې اخیسته د چیني په 1000 روپۍ تا باندې خرڅوم په 1100 په اټکل یې اخیسته ده په اټکل یې په خرڅوي ګټه دې واخله پروا نشته خو حدیث مبارک کې داسې راځي چې په کیل یې واخلې په تول یې چې واخلې د کیلو په حساب یې واخلې دومره کیلو ده کیلو په دومره روپۍ نو دومره روپۍ شوې دغه ګونۍ چې د کیلو په عنوان باندې دی خرڅوي د وړو ګونۍ هر ګونۍ چې موږ تللې د 15 کیلو 4 کیلو کم شوې ده کنه ده کم شوې خرڅوي دی یو په عنوان پنجاب له راواخلي ګونۍ د 80 کیلو وړو راوړي دلته خرڅوي په چا باندې د 80 کیلو او وی په 15 کیلو 100 ګونۍ کیلو وی په 15 کیلو حتی داسې خلق شته داسې مسلمانان شته دغه ځکه نو ګونۍ راشي د عمره راشي دلته هغه اوسپنې بلا پسې پیدا کړي وړوړه یو څو کیلو د دغه نه راوباسي یو څو د دغه نه راوباسي نورې ګونۍ پټه کوي او په بلې بیرته په دغه نامه خرڅوي په کیلو هغه باندې په میټر باندې رختونه راوړي په میټر دلته په ګزانه خرڅوي په ګزو میټر خو دومره فرق لري 40 میټره ده 10 غزه تقریبا نږدې تر جوړیږي ما ته خپل په دومره راغلی د ته راغلی میټر د ورته خرڅوي ګاز ورته وایي هغه دروغ ما ته د ته راغلی میټر په 100 روپۍ ده دی وایي چې ما ته ګاز په خپله په 100 روپۍ راغلی ده 15 روپۍ یا 2 روپۍ دې ما ګټه ده پکې په کیلو یې واخلي بیا یې په سیري خرڅوي نو وزن بالقسطاس ویا دا ظاهره طول تر مراد ده
یا معنا دی میزان کې وګوره ټول برابر وي اصل ټول عدل انصاف مراده هر کار چې کوي په خپل منځ کې جوړي صلح احکام او معاملات په انصاف کې ظلم بنه کوي دی بل سره والارض وضعها للانام ذکر خدای په وړولې د لپاره د خلکو فيها فاکهه چې په دغه ځکه کې قسمه قسم میوې دي ونخل ذات الاكمام او خرمګان دي چې خاوند دي پوکونه دي هغه غټي چې راوځي اول د پوک لري والحب ذو العصف وريحان او الله تعالی پیدا کړی دي دانې چې خاوند دي پروړي او خاوند دي رزق دي غنم وکړي پروړه دي حیواناتو خوراک دا وچه پروړه دانې ریحان یا په معنا د رزق دانې د انسانانو خوراک یا بعض شیان د پاڼې لري ګلم لري ریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حکم یو د نعمتونو د رب د تاسو دروغ یې منکرینو تاسو انسانانو پیریانانو یو کوم یو منکر کېدای شي نشي منکر کېدای حضرت پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته دغه سورته مبارکه تلاوت کو چې دا ویل فبأي آلاء ربكما تكذبان چا جواب ورنکړ نبی علیہ السلام ویل تر تاسو نه پیریان شو چې ما پیریانو ته لیدل چې دا آیات مبارکه سورۃ می ویلې چې دغه ځای باندې بچراول چې په ای اعلی ربکما تکذبان په کوم یو د نعمتو د رب باندې تاسو تکذیب کوئ دی په جواب کې ویلې بواحد من نعمک یا ربنا لا نکذب فلک الحمد اته په یو نعمت خدای موږ تکذیب نه کوو نو تعالی رحم ثابت ټول منعم ته اته نعمتونه دی په موږ باندې تقریبا یو د سواره کتو واره دغه صورت د آیات مکرر ذکر کیږي چې خلکو ته د خپل نعمتو یادونه ده نو په کوم نعمت تاسو منکر کیږئ په کوم نعمت منکر کیږئ بل منعم شته خو منعم الله ده د نعمت تقاضا شکرانه ده شکر ده چې په دې ایمان راوړل د عبادت کوي شرک ولې کوي کفر ولې کوي خلق الانسان من صلصال الله پیدا کړی د انسان آدم علی السلام دغه وچ خټینه کل فخار چې په شان دغه کړنګیدون کې کردوړي ده وخلق الجان من مارج من نار او الله تعالی پیدا کړی ده ابلیس لعین دغه خالص شغلې دی اورنه فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين الله رب د دواړو مشرقین او د دواړو مغربین د دلمارو د سپنګمې یا د ژمي او د وړي المار یو ځای راخیږي په ژمي یو ځای په وړي بل ځای لویږي یو ځای او لویږي بل ځای فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان راخوش کړي دي دوه دریابونه خوږ او تریو بینهما يلتقيان چې سره ملاقات کیږي خو بینهما برزخ په ما بین کې پرده د لا یبغیان یو په بل باندې تعادا نه کوي د خدای په قدرت سره ولاړ دي خوږ او تریو نه سره ګډيږي يخرج فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان راباش خدای پاک دغه خوږو او ترو دریابونه مرغلري غټي او کنکي مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت دغه الله لرا بیړې دي پورته کړی شوی په بحر په دریاب کې کل اعلام په شان د غرونو باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان هر هغه څه چې په مخ دې د غنځ کې دي هغه پانی کېدون کې دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام او باقي پاتې کېدون کې د ذات رب د تا چې خاوند جلال او د اکرام ده د لوی او د اکرام ده یو هغه په پاتې کېږي نور به هیڅ شی نه پاتې کېږي دا ټول دنیا او دنیا څه شاید دا به ټول کېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والارض سوال کوي دغه الله ته هغه څوک چې پاسمانو کې دي هغه څوک چې په ځمکه کې دي کل یوم هو پیشان هر ورځ الله تعالی چې دا په یو کار کې ده کل یوم هو پیشان ژوند کول مړه کول جوړول مریضول مسکین کول مړول پاچا کول غدا کول دا چې څومره متضاد امور دي ټول الګي ټول الګي که الګ پیدا کوي که بل څوک مړ کوي که صحت ور کوي که مرض پراولي که مسکنات پراولي که جوړک پراولي که قدرت ور کوي که مظلوم کوي چې څومره شیان څومره سلسله دي دا ټول الله تعالی ته نسبت کیږي نو کله یوم هو پیشان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان دا د دنیا د خلقو د مزاج موافق الله دا کلام ذکر کړی الله خو پچیش مشغول نه ده چې وی زه به در خلاص شم سنفرغ لكم در خلاص بشم تاسو ته ايها الثقلان ای دو درندو ډلو چې انسانانو پیریانانی وای دا د دغه لپاره ذکر کړي لکه څوک چې په دنیا کې چاته تهدید ورکوي اوس پلار ناسته دلته زوی الته شوخي کوي
په هیڅ کار هم نه ده لګیا، خو د ویرولو دپاره ده ورته ته ودرېږ زه در خلاص شم در سره ګورم به، خو نه چا نیولی ده نه په کوم کار لګیا ده، صرف ډارول مطلوب وي. دلته الله تعالی ګواکې داسې لکه اوس په الحاله چې د عذاب طرف ته د الله توجه نشته، دا د انتقام دپاره توجه نشته، خو داسې وخت راځي چې هلته به بیا انتقام اخلي. فبأي ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إرسل دي پیریانانو دي انسانانو ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض كطاقت موي چې چیرې اوځي بهر شي د اطرافو د اسمانو او د مځکې نه، یعنی د خدای د ملک نه اوځي، فنفذوا اوځي وته شي ځان خلاصوي شي. لا تنفذون الا بسلطان، نشي وتلی تاسو مگر په قوت او زور سره. اته اوس دوه معنی دي، نشي وته مگر په زور به وځي، خو دومره زور نه لري چې د خدای د ملک نه اوځي بل ملک یو دومره پچای وي یغه ته ځان ورورځي چې وته نشي عذاب ته به مخامخ کیږي. په ورځ د محشر وخت کې موږ تاسو ویلو چې د اسمانونو چې ختميږي د هر اسمان ملائکه راځي په دغه محشر باندې خطر تاوي، د اول اسمان ملائکه تراتاو شي، بیا د بل وخته به تراتاوي چې دغه مجرمان ګناګار مسلمانان انسانان چې د عذابو خبرې ویني چې په دغه قاضي ملائکه به ولاړي، چې په دغه قاضي ملائکه به یو طرف هم نشي خلاصېدلی. دومره معنا یې دلته دا کړې ده، نشي وته د دغه دایره د اسمانو د مځکې نه الا بسلطان مگر په طاقت الهي به وځي، په طاقت خدای پاک چې خدای پاک دا طاقت درکړي چې الله طاقت نه درکړي نشي وته. الله طاقت لکه وای نبی علیہ السلام ته چې طاقت ورکو دغه اسمانو مځکو نه پورته ووت کنه ووت. یا وای لکه بعض اولیاء کرام چې عروج کوي په عروج روحاني سره د دغه اسمانو د مځکې نه پورته عروج وکي، نو نشي وته د مځکې د اسمان نه مگر په طاقت خدای پاک چې الله طاقت درکړي، خو کافر ته طاقت الله نه ورکړي. دا نصرت د مسلمان سره ده. فبأي ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ، راو بلېږي په تاسو دواړو ډلو انسانانو پیریانا باندې خاص لمبې من نارین دي اورنا ونحاس او ویل شوي مس فلا تنتصران، نو تاسو به مدد نشئ کولای دی یو دی بل. خدای دې وساتي کافرانو باندې به د اور لمبې راځي او ویل شوي مس تر کړي دا به پراتويږي. فاذا انشقت السماء، کله چې وچوي تیرې شي دغه اسمان فکانت وردتن کتهان شي تکسر رنگ لکثرت سرمن یا لکه د زیتونو تیل، هغه حقیقت شینواله منواله ختم شي. فبأي ربكما تكذبان فيومئذ فدغ ورځ لا يسأل عن ذنبه، پښتنه نه کېږي د ګناو د دنه انسان نه دی انسان ولا جان نه دی پیرینا. فبأي ربكما تكذبان، حکم یو د نعمتو در باندې تاسو تکذیب کوئ. پښتنه نه کېږي د معلومات، پښتنه نه کېږي یو خو د عمل پښتنه ده اخر روانه ده. او مخکې موږ تاسو ویلو حدیث مبارک کې راځي سړی به د خپل ځای قدم وانخلي په ورځ د قیامت چې د تو شیانو پښتنه نه تر شوي. ژوند په چی کې دي تیر کو، ځواني د په چی کې زړه کړه، مال د په کوم لیار وګټو په کوم لیار د مصرف کو، چې دا پښتنه سوال جواب نه شي. انسان د محشر په ورځ یو قدم دی بل ځای نه شخصته او دلته وی چې پښتنه نه کېږي د ګناه نه پښتنه نه کېږي. دا وای هغه د عذاب دی ورکول په وخت کې د څنشت چې ودره دا ګناه د کړه کنه تحقیق څه شروع شي. ولې دا دغه د لپاره تتمه ده. يعرف المجرمون پیژندل کېږي به ګناهګاران کافران به سیما هم په علامو د دې سره فیخذون ولکېږي به بنواصف تندې د وختانو ول اقدام او په قدمو باندې او بیا به ورغورځول کېږي جهنم. لکه د مسلمانانو پرون ذکر شو چې په مخ کې علامې دي نیکۍ د سجدي دي، څه موږ ویلي و چې په قیامت کې نور وي، ملائکه په دغه پیژنې چې دا مؤمنین دي. د کافرانو لپاره بیا علامت شي ده یو مجموعه توروالی ده، یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. د مسلمانانو مخونه به تک سپین وي او د کافرانو به تک تور وي. نو ملائکه د عذاب چې خدای پاک په مقرره کې چې دا بوزي جهنم ته پښتنه ته حاجت نشته چې دنه پښتنه کې چې ته کافر وې کنه، ولې خو په دغه پیژنې چې دا تور چې دا کافر ده. ګوري په دنیا کې به تک تور حبشي وي، تک تور پنجابی به وي، خو چې مسلمان وي په آخرت کې به الله داسې سپین کې لکه سپوږمۍ یا ستوري. دا د مسلمان رنگ الته ټول سپینېږي. په دنیا کې که هر څومره ښایسته کافر وي د رنګ تک سپین وي، الته به مخ تک تور کېږي. حتی دا رنگونه نه دي چې دا د دنیا څخه رنگ ده. نو مسلمانانو مخونه سپین، کافرانو تور. ملائکه ته چې ویل شي چې واچوئ دا کافران جهنم ته،
نو پښتنه ته حاجت نشته ورځي به داسې به د تندې د ویښتانو او د پښو نه نیسي سره خبرګۍ به او راچی به جهنم ته یا وای خصوصي د تورواري د مخ نه سوا خصوصي باج علامه نبی رسول الله د ګناګارو خو ولیدي البته په قیامت کې پیغه پیژندل کیږي لکه حدیث مبارک کې راغلي سودخور سړی داسې علامه ده چې البته به دومره خېټه وی لکه غټه کوټه په منځ کې بیماران او لړمان يتخبطه شیطان من المس نو چې مخکې مګو تاسو ویلې جګیږي لویږي به دا علامه ده د سودخور چې حکم وشي چې سودخواره جهنم ته واچي پښتنه ته ذات حاجت نشته ملایکی په علامه پیژني نسی به وراچي دي څوک چې د مسلمانانو غیبت کوي د مسلمانانو عزت باندې تیری کوي نبی رسول الله په معراج کې تلو یو ډله ولید چې د میسو نوکانی وو او خپل بدن د خپل مخ د خپل بدن غوښې پښکولې پښتنه وکړه دا څوک دی وای دا هغه څوک دی چې د مسلمانانو غیبتونه کوي دا به د علامه وي په قیامت کې خپل غوښې په خپل کشکې شکې به ملائکه ته چوویل چې هغه چا چې د مسلمانانو غیبت کړی وای چې وای جهنم ته وای ځکه په پښتنه ته حاجت دی په علامه به پیژني څوک چې به ضرورت سوال کوي سوال دنیا په ډیرې کیسه به دغه ګرځولې حدیث مبارک کې راځي د په علامه دا وي چې په ورځ د قیامت به مخ وچ اډو کوي د مخ واخه به نه وي نو چې الله حکم وکي چې دغه خلک چې دغه مخ ذلیل کړي وو ارچا ته سوالونه پکړه به ضرورت وي ورته ورته البته په خپل معلومي کې پیژندلې وي پښتنه ته په حاجت نه وي نو عرب بنا وي خپل علامه لري اره ګنا خپل علامه لري هغه دی ګنا والا چې حکم وشي چې داخله بوزي جهنم ته ملائکه به دې پیژنې په دغه میدان کې او د تندیو د فونه بینيسي علامه احادیث کو ولیدي نو جهنم ته به ورورځي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا هغه جهنم ده چې تکذیب کوي په هغه باندې کافرانو اوس به يطوفون بينها ګرځي په ما باندې دغه اور کې و بین حمیم ان او په ما باندې هغه سختو ګرمو اوبو کې علامه دی وساتي کله به جهنم اور چې سوځيږي کله به بیا د تندې په وخت کې هغه ګرم اوبو ته ورورس کیږي فبیا الی ربک ما تکذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان او هغه خلق لره چې ډاریږي د خدای پاک د حضور نه چې زبر د خدای پاک حضور ته درېږم نه ما سره به سوال او جواب کیږي نو چې ډاریږي د خبرې نه نیک عملی کوي بد نه کوي دغه خلکو ته جنتان دو جنتونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان کوم یو د نعمتو در باندې تاسو تکذیب کوئ زواتا افنان دغه جنتونه به خاوندان د ډیرو خاکونو وي ونه غاڼه خاکونه غاڼه څلور قسم جنتونه په اخر کې بیا خبر درته کې کما ارته دو جنتونه راغله څوک چې د خدای پاک نه ډاریږي متقیان او پرهیزګاری دو جنتونه د دغه د پاره دي هغه دو جنتونه بخاوند شاخوي غني ونی بیوي فبیا لربکما تکذبان فيهم عینان تجریان په دغه دو جنتو کې بچینی بيدون کې وي بيدون کې ګوره دغه د داورسته دوه جنتیانو فرق معلوم ده دلته اوسنه لیا ورته ګوره دلته به شاخونه غاڼ وي باغونه غاڼ وي یو دلته چینی دی بيدون کې او فبیا لربکما تکذبان دلته ذکر کیږي په همام من کل پاکهات زوجان په دغه دوه جنتو کې به د هر قسم میوونه جوړوي فبیا لربکما تکذبان متکئین علی فروش دلته به تکه کون کې په داسې فرشو باندې بطائرها من استبرق چې د لاندې طرفونه استرونه به د پستو ریښمنونه وي وجنل جنتین دان او راشکول د میوه د جنتو به دا رانګټي وي تر لاس لاندې به وي تکلیف نه وي چې پورته په ورخېږي په تخت نه میوه ته د چشغشو انګول لاس ورو کې د استبراشکې د تر ټټیږي به په بیره حکومت کذبان فيهن په دغه دوه جنتو کې قاصرات الطرف هغه بند کون کې د خپل سترګو دي چې صرف خپل میړو عاشقانی بل چاته وګوري نه لم يتمسهن انس قبلهم ولا جان چې نوی په مسکړې دی نه انسان او نه پیری مخ کې تر دغه جنتیانو نه ګوري موږ تاسو په دنیا کې د خپل مزاج ته وګورو هغه بد عملونه هم د خدای وساتي د ځانیانو خزونه چې څوک په نکاح ورسره کې خو د کونډې کې د سره د چا سره د نکاح غواړي شوق چې د شوق په لحاظ باندې د دنه مخ کې یو اړ میړنه د کات ور سره کړی دا اگر که نکاح روانه کاته د کونډې سره نکاح روا ده لیکن فراز ودی چانه وي بلواري اوره ګټ تاوان شي دا داسلو ولې نه کیږي
یوه مهمه خبر پکې دا ده، نور تفصیل نه پکې، مهمه خبر دا ده د دغه ښځې د بل میړه سره یو وارې تعلق جوړ شوی وي، د دې د زړه محبت یې سره جوړ شوی وي. اوس نو چې ته نکاح ورسره وکړې د تا سره د هغه غوندې سلوک ونه ویني، لکه هغه چې کومه ګزاره د خپلې ښځې سره کړه تا سره ونه ویني، دستي به هغه ور په یادېږي، د تا ربې نفرت پیدا کېږي. د میړه د ښځې په منځ کې ضرور محبت ته دنیا نظام چې ښه چلېږي، هلته چې کور ژوند شي ښه برابرېږي، چې د میړه د ښځې په منځ کې اتفاق وي، محبت وي. دا چې د ښځې محبت د بل چا سره یو وارې جوړ شوی ده، وایي که ته نکاح ورسره وکړې، نبی علیه السلام هم ترغیب د پیغلو نکاح ته کړی، صحابي نکاح کړی، نبی علیه السلام ورته ویل چې کونډه دې کړې که پیغله وایي کونډه، وایي ولې دې پیغله نه کړه چې دې د تا سره سات تېرولی، تا د دې سره سات تېرولی. د عذر ورته ویلې چې پلار مې شهید شو، خویندې راپاتې وي حضرت جابر، نو هغه ټولې کشرانې وې، که ما ویلې بله پیغله وکړم نو د دې سرپرستي به بیا څوک نشي کړی. د دغه د وجې نه مې مشره ښځه وکړه چې د دې پالنه وکړي. نبي علیه السلام ورته ویل دا خو دې ښه فکر کړی ده. یو ځای نه معلومېږي وایي ترغیب کونډو ته پیغلو ته ده، وجه یې دغه کوولې ده، پیغله به یو د تا سره محبت وي، بل میړه سره تعلق جوړ شوی نه وي، نو په کم شي هم درنه راضي کېږي. دې خیال وي چې خوار میړه د ښځې سره دغسې ګزاره کوي. نن چې کور په کور مشکل جوړ ده، یا خو خدای وساتي ښځو د پردیو خلکو سره علاقې ډېرې دي، زنا او بدعملیو سلسلې دي، نو د میړه سره محبت ډېر نه وي. یا دا ده چې کلي په کلي ګرځي، په کورو کې ستر نشته، د بل کره ورغله، هلته دغې ښځې د بل په کور کې د بلې ښځې لږ قدر ولید چې میړه دې باندې ښه شفقت کوي، میړه ده ته ښه قدر ورکوي، یو خوراک و چکاک و خوبت شی ورته پیدا کېږي، ژوند کوټه یې ښه روغه ده، لباس و مسکن یې ښه روغ ده، چې کور ته راغله د خپل میړه نه هغه شی نه ویني ذاتې ناراضه شي. چې په خپل کور کې باندې یو د خپل میړه نه سوا بل ځوان یې نه یې لیدلی، نو دغه یې خیال وي چې ټولو ښځو دغه ژوند ده، بیا قناعت کوي، صبر کوي په هغه باندې. نو جنت کې هم چې جنتیانو ته خدای پاک ښځې ورکوي، صفت کې دا ذکر کېږي، دا ښځې به په خپل میړه عاشقې د بل چا سره بې تعلق نه وي، او د خپل میړه نه سوا مخکې به بل چا نه انسان نه پیري جما نه یې ورسره کړې. هر وارې چې دی جما ورسره کوي هغه پیغلې د دې پیغلې مخه یا په عورت کې یو نری پرده ده، بقارت ورته ویل کېږي. ډېر خوند په جما کې په هغه وخت کې چې عورت کې تنګوالی وي، چې اولاد پیدا شو بیا هغه عورت تنګوالی چې ختم شي هغه ډېر خوند ختمیږي. قرآن وی د شرم ځای نه ده. د پیغلې د جنت په هر وارې چې جما ورسره کوي دا به داسې لکه نه وي چې نن پیغله شوې ده، همیش دپاره به خوند وي. نو الله وی د انسانو د پیرینه د دغه جنتي نه مخکې به هېچ هم د دې سره جما او نزاکت نه یې کړی. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه الياقوت والمرجان. اوس دغه من د حور صفات دلته وګورئ، بیا وروسته را روان ده، هلته خیرات احسان راځي، دلته صفات کې ذکر کېږي. دا داسې ښایسته دي لکه یاقوت او مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. په صفایي کې داسې دي لکه یاقوت، په سپینوالي کې لکه مرجان. دا یو صفایي ښه لري، بل رنګ کې خوبایي ښه لري، داسې صفتونه دي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه د بدله د نیکي مګر نیکي. تا په دنیا کې ایمان راوړی، تا په دنیا کې نیک عمل کړی، خدای پاک په دغسې نیکه بدله درکړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. دا خو هغه خلکو ته چې د خدای نه ډېر ډارېږي، دا دوه جنتونه شول. او نعمتونو کې ما درته ویله چې پام ورته کوئ. بیا د اوس نور ته ګورئ، ومن دونهما جنتان، بیا د دغو دوه جنتونو نور هم شته. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. د دغو په صفت کې یو دا ویله چې شاخونه یې ګڼ دي، دلته صرف داسې ذکر کېږي دغه به تک شنه وي چې د شینوالي نه یې رنګ تور معلومېږي. هره ونه چې ده اگر که ګڼې نه وي، هره ونه ښه تازه وي، شنه توروالي ته مایله وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهما عینان نضاختان. په دغه دوه جنتو کې به چینې راپټېدونکي، هلته ویلې بهېدونکي او روانې وي، چینې د زنجبیلو، چینې د سلسبیلو، هغه چینې چې د نورو جنتیانو ته د هغه چینو نه لږ شی ور د خوند دپاره صرف ورګډېږي او د هغو به روانې وي. دلته به راپټېدونکي وچېږي خو نه، خو هغه بهېدونکي دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. دلته وی فیهما په دغه دوه جنتو کې فاکهة میوې دي، ونخل خرما دي، ورمان انار. هلته ویله د هر قسم میوونه جوړې
هر قسم میوې نه جوړې جوړې دلته وی خرما انار او میوې شته په بیلاره د کومه کذبان فيهن خيرات حسان په دغه دوه جنتو کې ټولې دي خیرات نیک اخلاقه حسان خایسته مخې او الته ویل کأنهن الياقوت والمرجان په بیلاره د کومه کذبان دا خیرات حسان شي د حور مقصورات په قیام هغه ټولې دي چې باندې کړې شوی دي پټې کړې شوی دي په خیمو کې او خیمه دې مرغلور وي او یو مرغلره خیمه شپېته ملي سور لري فبعلى ربكما تكذبان لن يتمسون دغا شرب من ما تکړي انسان قبلهم مختصر جناتيان ولا جاء فبعلى ربكما تكذبان دلته وی متکئین علی رفرف خضر دلته پښنا فرش تکي کون دي وعقرين حسان او فرشوي کالینا خایسته تکي کون کوي علی رفرف خضر پښنو بالښتو باندې الته ویل چې پسونه دي پوښما د ورېښمو اثر دي دیغه دلته بالښتونه شو فبیل ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام خاوند د برکت ته نوم د رب دته هغه رب چې خاوند د جلال او د اکرام اوس دغه صورت نه دا معلوم شو چې جنتونه څلور دي لمن خاف مقام ربه جنتان بیا راغله ومن دونهما جنتان حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دوه جنتونه داسې دي چې لوښي ارڅه یې د سرو زرو دي او دوه جنتونه داسې دي چې لوښي او ارڅه یې د سپینو زرو دي دلته موږ میوو نعمتو حورو هر چې شته چې وکړه په دغه کې هم فرق راغی دا ولې انسانانو کې فرق ده څوک مقربین دي څوک اصحاب الیمین دي با اصطلاح دوما ابرار او مقربین څوک چې خاص بندگان دي خدای پاک دي متقین پرهیزګار انسانان دي مقربین دي سابقین دي دیغه جنتونه د سرو زرو جوړ نعمتونه د سرو زرو دي او نعمتونه تر د نور نه داسې ډیر دي چې دغه کې نفس چینه را خوټیږي د تر چکی یو چینه روانه دي البته یو ونه کتازه یو ونه د چې ګڼي د شاخونه ټول سره لیکتي دي دلته خورما او انارو څه میوې او الته هر قسم میوې جوړې دا د عمل په لحاظ چې هغه څوک خدای ته ډیر نږدې دي دغه جنتونه هغه عالی جنتونه دي او څوک چې نفس مسلمان دي عمل نامه په خلاف خدای پاک نصیب کې اصحاب الیمین دغه جنتونه سامانونه بیا د سپینو زرو دي او نعمتونه هم تر یغو نه کم دي دای تم شربت ورکول کیږي خو دیغه د چینې نه بلب څه شی ور اچول کیږي دلته چې دغه خوان په برابر شي دا تفاوت دا تفریقه د اعمالو په وجه ده خدای په موږ په دنیا کې د خبر کړی چې مسلمانانو کې دینه هم فرق موجوده ولې موجوده ځکه انسانانو په اعمالو کې فرق ده په اخلاص کې فرق ده نبی علیہ السلام د صحابه په باب کې موږ ته نه وی چې په صحابه او صفات مو وی کته چې د احد غرب په اندازه سره صدقه کوي دیغه یو په صدقې تم نه رسیږي هغه اخلاص هغه للهیت چې په صحابه او په موږ کې شته نو خود په دیغه رتبه جګي هغه علماء ربانین هغه د خدای واقعي دوستان که امیده کومه ده چې واقعي دوست خدای وي دوستي په ملای پورې نه ده خدای دې وساتي ملا به وي خو ځای به جهنم وي خبر خو په دغه پورې نه ده خو چې څوک واقعي دوست الله شي اخلاص او محبت عشق الهي پیدا شي دیغه به دغه ځای حضرت امام بانو د مجدد صاحب یو امی خلیفہ چې د طریقت لوی خدمت کړی دا طریقه نقشبندیه معصومیه بنوریا زوی امام معصوم صاحب دا معصومیه ده دی په واسطه چې را نقل ده او بنوریا د امام بانور صاحب یو خلیفہ ده دا وای امی و کتابونه ذکر کوي یو امی چې د دین غټ خدمت کړی لکه امام بانور دای چې وای کله معصوم شو علماء د علم ظاهر د ستې څنګه اعتراضونه شروع کړل چې امی سړی د خلیفہ یې کړ بیا د امتحان لپاره ورغله چې ظاهري علم خو یې نشته چې باطینی کمالات پدې کې شته کنه نو آیات حدیث قول دی یو بزرګ ولی دا درې سره عربي ټکی ورته ولیکل خو دې نه ولیکل چې دا آیات ته دا حدیث ته دا قول دی بزرګ ته درې سره عربي جملې ورته ولیکل چې ودرې دای په پیګي په کنه په کشف سره ته باطینی کمالات لري کنه
ګډ وټ مخ ته او شاته ورته ولیکل دته کې کو چې ته دغه په منځ کې اوس موږ ته آیات معلوم کا حدیث معلوم کا قول دی ولی معلوم کا دا وای مراقبه شو د مراقبه نه بعد ستاره راپورټ کو آیات باندې ګوته کې خو چې دا آیات په حدیث مبارک کې ګوته کې خو چې دا حدیث ده په قول دی بزرګ ګوته کې خو چې دا قول دی ولی په دا خو پوه شو دیم چې دا په رښتیا ویلې پښتنه تر وکړه په پوه شوې وای چې مراقبه شو د آیات مبارکه انوار تر عرش عظیم هم دومره پورته ولکه د دغه ځکه نه تر عرش عظیمه او د حدیث مبارک انوار د عرش عظیم پورته بام ته ختلی وو او د ولید قول انوار تر عرش عظیم ورسیدلی وو نو اصل تی خبر خو په دې ځای کې ده حضرت ابراهیم ابن ادهم امی وو امام صاحب دته ویل سیدنا د امام صاحب په وخت کې تیر شوی د سیدنا ابراهیم یو ورځ چارت وکړ چې ته دومره غټ جلیل القدر عالم یې او دای امید ته ورته سیدنا وی دور ته له دسر چې کوم علم د ادم مکسر نشته دسر علم د حال ده معرفت الهی ده ورسته اته انتصار و چې امام صاحب کو نور خو امام صاحب تم د باطنی کمالات د سينو چې هغه ته کمالات نه هو دوه کال چې د حضرت جعفر سره تعلق راغی د باطنی کمالات ټول خدای پاک یې غتم نصیب کړ نو مطلب مې په دغه خبر کې دا چې نه دا تفاوت په امیتوب او په ملاتوب نه د خچون کې علماو کې عمومي توګه باندې تقوا تر عوام ډیره انما اخشله من عباده العلماء ځکه په مثال کې خلک ډیر علما ذکر کوي کني چې یو ولې د خدای دوست شو واقعي دوست یغه ته په جنت کې غټ مقام ورکي تر یغه نه چې هغه یغه مقام ته نه رسیدلی ځاو بس